دویم حق په امت باندې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دی چې امت په رسول الله صلی الله علیه وسلم تعظیم کوي، امت په رسول الله صلی الله علیه وسلم احترام کوي. ځکه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حیات کې چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوندی و، صحابه کرام الله تعالی د دې پابند کړي چې تاسو به د رسول الله صلی الله علیه وسلم احترام کوئ. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حیات کې صحابه کرام الله تعالی د دین منع کړو چې تاسو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بلنه وکړئ په نوم باندې یا محمد سره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خطاب نه کوئ، بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم خطاب په یا نبی الله سره په یا رسول الله سره وي. ځکه د محمد صلی الله علیه وسلم په دې کې بے احترامی ده. صحابه کرام د دې خطاب نه منع کړي او بل صحابه کرامو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حیات کې د الله تعالی حکم داو چې تاسو اوازونه به د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مجلس کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اوچتیږي نه. چې کله تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مجلس کې ناست وئ نو دومره په اوچت اواز به خبرې نه کوئ چې ستاسو اواز د رسول الله په اواز باندې اوچت شي. دا په احترام دلالت کوي چې په صحابه کرامو باندې الله تعالی د رسول الله صلی الله علیه وسلم احترام دا لازم کړو، تعظیم لازم کړو او صحابه کرامو د رسول الله صلی الله علیه وسلم احترام او تعظیم هغه په کمال درجه باندې کړي. هم قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. لا تجعلوا مگر زوی تاسو دعاء الرسول بلند رسول الله صلی الله علیه وسلم كدعاء بعضكم بعضا، لکه تاسو چې یو بل ته هغه بلنه کوئ داسې بلنه به رسول الله ته نه کوئ. د دعا اوله معنا مفسرین دلته آواز کوي چې کله تاسو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته آواز کوئ نو په یا محمد سره به آواز ورته نه کوئ لکه تاسو په خپل منځ کې یو بل ته په نامونو آواز کوئ، په نام به رسول الله ته بلنه نه کوئ، بلکې تاسو آواز بدئ یا نبی الله یا صفی الله یا حبیب الله او یا رسول الله داسې آواز بدئ. ځکه د یو لوی سړي په نام اخیستلو کې هغه تعظیم نه وي، هغه تحقیر وي. یو لوی سړي اوصاف چې ذکر شي هغه د هغې تعظیم باندې دلالت کوي. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د خطاب په موقع باندې الله تعالی فرمایي لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. یا دویمه معنا دعا په معنا د دعا غوښتلو سره لا تجعلوا دعاء الرسول، تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دعا غوښتلو باندې ګمان مه کوئ کدعاء بعضکم بعضا، لکه تاسو چې یو بل ته هغه دعاګانې کوئ. نه، ستاسو دعاګانې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دعاګانو په شان ته نه دي. ځکه د رسول الله دعاګانې هغه مقبول او مستجابې دي او ستاسو دعاګانې مقبول کېدل او مستجاب کېدل دا ضروري او یقیني نه دي. یا لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعض معنا دادو چې تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم داسې ما ګڼئ لکه تاسو په خپل منځ کې یو بل ته حکم وکئ. ستاسو حکم یو بل ته دا واجب التعمیل نه دی، د دې پوره کول ضروري نه دي، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم تعمیل دا په امت باندې واجب دی. دویم آیت کریمه کې الله تعالی فرمایي یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم مپرتکوئ موچاتوئ اصواتکم اوازون استاسو فوق صوت النبی پاس دے آواز دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا ولا تجهروا له بالقول
كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. تاسو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په زور وینا مکوئ لکه تاسو چې یو بل ته هغه په زور وینا کوئ. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په आवाज باندې په مجلس کې خپل आवाज پر خبره هغه موچتوي، ځکه دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم به احترامی ده، دا د تعظیم نه خلاف خبره ده.